د افغانستان غرنی او ښکلی ولایت د بادغیس ولایت چې د افغانستان په شمال کې د افغانستان د لرغونو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. پوره معلومات به تاسو ته په دې ویډیو کې وړاندې کړو، نو تر پایه راسره اوسئ. د بادغیس ولایت د افغانستان د ډیرو غرونو لرونکي ولایت دی چې له همدې امله د تیرېدو یا مواصلاتي ډېرې سختې لارې لري، خو په هر حال د افغانستان یو ښکلی ولایت دی. په داسې حال کې چې د بادغیس ولایت د افغانستان په شمال کې موقعیت لري، چې جنوب کې د غور ولایت، شرق کې د فاریاب ولایت، غرب کې د هرات ولایت او شمال ته د ترکمنستان مملکت پروت دی. دا ولایت 23,000 کیلومتره مربع مساحت لري چې د 7 ولسوالیو لرونکی دی. قلعه عین او د دې ولایت مرکز دی چې دغه ځای کې موقعیت لري، چې پکې د بادغیس ډېر وګړي ژوند کوي. او نور ولسوالیګانې د بالامرغاب ولسوالۍ، د غورماچ ولسوالۍ، د قادس ولسوالۍ، د آب کمري ولسوالۍ، د جوند ولسوالۍ او د مقر ولسوالۍ په نامه یادېږي. د بادغیس ولایت د نوم په باره کې دا هم راغلی چې دغه ولایت په پخوا وختونو کې د واتګیسیا یا واتګیس په نوم هم یادېده. بعضې وایي چې واتګیس یو غر دی چې په ځمکه کې نوی پیدا شوی دی، او دغه غر د بادغیس په کوم مرز کې موقعیت لري چې ډېرې ونې او بوټي لري. خو بعضې وایي چې واتګیس د سختو بادونو لګېدلو ځای ته وایي، په دې معنا چې په دې ساحو کې به سخت بادونه لګېدل. په هر حال د بادغیس ولایت 300 کلي او 8 مشهور او لوی ښارونه لري، چې د دهستان، کالیون، جبل فزا، جبل سین، کوغن آباد، جازوی، کابرون، بست او کوفه په نامه یادېږي. خو بیا په دې ټولو ښارونو کې تر ټولو لوی ښار د دهستان ښار دی. د بادغیس ولایت د افغانستان د ډیرو غرونو لرونکی دی چې له همدې امله ډېرې طبیعي او ښکلې منظرې رامنځته کړي دي، چې دا ښکلې منظرې د ولایت په جنوب ختیځ او جنوب لویدیځ سیمو کې په ډېره اندازه تر سترګو کېږي، چې له دې جملې څخه کولی شو د بند سبزک نوم واخلو، چې د ارچاونو په واسطه پوښل شوی دی او د ډیرو او لویو چینو لرونکی هم دی. د بادغیس ولایت په کافي اندازه اوبه نه لري او همدارنګه د افغانستان د مواصلاتي لارو څخه هم نه شمیرل کېږي، یعنې په دې معنا چې کومه لویه لار پکې شتون نه لري، خو خوشبختانه یو څه اندازه محدود کوچني مواصلاتي لار لري چې مشکل یې حل کړی دی. همدارنګه دا ولایت د ټول افغانستان په سطحه د کم نفوس لرونکی ولایت دی، چې د 2020 میلادي کال د نفوس شمیرنې له مخې په دې ولایت کې یوازې 15,09,000 وګړو ژوند کاوه. د دې ولایت زیاتره نفوس تاجکان او هزرګان تشکیلوي، خو دې سره یو ځای په دې ولایت کې یو څه اندازه ترکمنان، پښتانه او ازبکان هم اوسېږي. همدارنګه یو بل مهم موضوع هم شته، هغه دا ده چې د بادغیس ولایت د حنظله بادغیسي د پیدایښت ځای هم دی، چې نوموړی د اسلام د راتګ څخه وروسته د فارسي ژبې لومړنی شاعر و، چې مقبره اوس هم د قلعه عینو په ښار کې ده. د بادغیس ولایت رسمي ژبه د فارسي دري ژبه ده، چې دغه ژبه د افغانستان دوهمه رسمي ژبه هم ده، چې بغیر د افغانستان څخه په ایران او تاجکستان کې هم د استفادې وړ ده. د بادغیس د ولایت تاریخ هم زرین او ډېر اوږد دی، او همدارنګه بادغیس ولایت د افغانستان د لرغونو ولایتونو څخه شمیرل کېږي. د ساسانیانو په وخت کې د بادغیس سیمه د اول خسرو انوشیروان په لاس کې وه، چې دغه د بادغیس اوسنۍ سیمه د ساسانیانو د امپراتورۍ په اخرو ځایونو کې واقع شوې وه. نو له همدې امله د ترکانو او هپتالیانو د حملې لاندې به همیش نیول شوې وه، چې د وخت په تېرېدو سره د هپتالیانو د تسلط لاندې راغله. د اسلام تر راتګ پورې د بادغیس اوسنۍ سیمه د هپتالیانو په لاس کې وه، خو کله چې د اسلام لښکرو پر دغو سیمو حملې وکړې، نو د نیزکتر خان له مقاومت سره مخ شوې، خو نیزکتر خان هم ماتې وخوړه او سیمه د مسلمانانو د تسلط لاندې راغله. له دې وروسته د بادغیس سیمه د طاهریانو د واک لاندې شوه، خو په 259 هجري کال کې صفاریانو ونیوله. له دې وروسته د امیر تیمور هرات د لښکرکشۍ پر مهال بادغیس ته زیان واوښت، دا ځکه چې دا ولایت د نوموړي د لارې پر سر و. تر 1944 میلادي کال پورې د بادغیس ولایت د هرات ولایت یو برخه وه، خو کله چې د ظاهرشاه د سلطنت وخت شو، نو دا ولایت د هرات څخه بیل شو او یو جلا ولایت تبدیل شو، چې اوس د بادغیس ولایت په نامه یادېږي او لا تر اوسه د افغانستان په شمال کې پروت دی. سره له دې چې د دې ولایت رسمي ژبه فارسي دري ده، خو په دې ولایت کې په پښتو، هزارګي، ازبکي، ترکمني ژبه هم خبرې کېږي او پکې مختلف لهجې کارول کېږي، لکه یا باشه تازه روزی که بالا مرغا جلسه 70 80 90 100 نفر ملکی ما تلفات داریم. هیچ کس به زینا نی کمک نی پرسان شکل دیگه برادران مومین مثلا میگن که به همین برادرای موظف قریب قربا کمک کند تا روزگار مردم افغانستان. د بادغیس ولایت زراعتي تولیدات په علمي شکل دي چې زیاتره په عصري توګه پر مخ ځي، چې د دې ولایت زراعتي تولیدات عبارت دي له غنم، جوار، نخود، زیره، کنجد، هندوانه، خربوزه او داسې نورو څخه. د دې ولایت د وګړو بل کسب مالداري او د قرقل په نامه یو نوع د پسونو تربیه کول او ساتل دي، چې له همدې لارې هر کال پسونه، د قرقل پوستکي او پشم نور ولایتو او یا هم د افغانستان څخه بهر نورو هیوادونو ته صادروي. د قالینې بافل د بادغیس د وګړو یو بل کسب دی چې اکثره یې په کورونو کې د ښځو لخوا ترسره کېږي، چې دغه د بادغیس قالینې په ملي او بین المللي سطحه شهرت لري. د بادغیس د قالینو بافلو شرکت په نامه یو مؤسسې په کابل کې فعالیت درلود.
چې 1401 هجري کال پورې قالینې بافلې. خو کله چې جنگ په افغانستان کې شدت واخیست نو د نورو اقتصادي بخشونو په مثل د دغه مؤسسې فعالیت هم بند شو. شرکت او کارکونکي خارج ته لاړل چې اوس دغه مؤسسه په همدې نوم په سمرقند کې فعالیت لري. پسته هم د دې ولایت له مهمو پیداوار څخه دی چې هر کال په میلیونونو عواید دولت او افغانانو ته ټولوي. د بادغیس ولایت کې مشهور تاریخي او لرغوني ځایونه هم شته چې د دې ولایت د اوږد تاریخ ښکارندويي کوي. د قلعه نو په ښار کې یو مشهور حصار وجود لري چې د قلعه نریمان په نامه یادېږي چې د لرغونو بناګانو او ساختمانونو لرونکی دی چې غلام محمد غبار دغه ځای په خپل کتاب کې د قلعه کامیون په نامه یاد کړی دی چې کامیون د چنګیز خان سره په جنگونو کې ډیر مشهور و. تقریبا 14 میاشتې له چنګیز خان سره وجنګید سره له دې چې په سخته محاصره کې و تر دې چې د نوموړو غذایي توکي خلاص شول. نو د زړې غوښې په خوړلو سره د بدن د اعضاو د ورستوالي په مرض اخته شول خو بیا هم تسلیم نشول تر دې چې د دې قلعه ډیری وګړي د همدې مرضۍ له امله وفات شول. نو په دې سره قلعه هم له لاسه ووته. او په پای کې دا هم باید وویل چې د یوې سروې په اساس همدا اوس د بادغیس ولایت کې 15,000 زده کوونکي د درس ویلو په حال کې دي خو د درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي او همدارنګه د تلو راتلو خرابې او لرې لارې لري. مسلکي او با تجربه استادان هم نه لري. زده کوونکي په خیمه کې په داسې حال کې درس وایي چې مکتب هم نه لري چې باید ورته توجه وشي. مننه چې تر پایه موږ سره پاتې شئ. د بادغیس ښکلی ولایت مو تر پایه موږ سره ولید. که تاسو په دې ولایت کې نور هم څه لیدل وي نو حتما له موږ سره شریک کړئ او له موږ سره پاتې شئ ځکه په بلې ویډیو کې به موږ یو ځای بامیان ولایت ته په چکر ځو.